د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو سره د مبارزې معینیت د سوالګرو راټولولو د کمیټې له لوري تر دې مهاله 80,080 کسان راټول شوي چې د راجستر وروسته مستحق حرفوي او معلول کسان تثبیت او بېلابېلو ادارو ته معرفي کیږي. کابل ښار کې د سوالګرو د راټولولو له پیل څخه تر دې مهاله پورې 80,080 سوالګر راټول شوي دي. مستحقو سوالګرو شمېر د کمیټې د معلوماتو پر بنسټ 28,308 د حرفوي سوالګرو شمېر 11,694 د ښځینه سوالګرو شمېر 21,822 دغه پروسه چې څه وخت د 1444 د اولې د 15مې تاریخ څخه شروع او بیا 1446 د 5مې د 8مې پورې په دې کې مجموعاً موږ 80,080 کسان راټول کړي دي. 11,694 کسان حرفوي دي ثابت شوي دي او 28,308 کسان چې دي هغه مستحق بلل شوي. دغه کمیټه وایي هغه سوالګر چې اړمن دي بېلابېلو ادارو ته د مرستو ترلاسه کولو په موخه ورپېژندل شوي دي. د کار او ټولنیزو چارو وزارت ته پېژندل شوي ماشومان 1415 د سرې میاشتې له لوري مرسته شوي کسان 13,201 د کورنیو چارو وزارت د نشهیي توکو پر وړاندې د مبارزې معینت له لوري 500 کسان سره د خوراکي توکو مرستې. د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت ته 106 کسان معرفي کول. 13,201 کسانو سره فعلا مرسته شوې ده د سرې میاشتې د طرفه او داسې نور د نشهیي توکو د مبارزې معینت له طرفه یعنې د دا کمیټې د ګداګرو له طرفه څخه هم د 500 کورنیو سره مرسته شوې ده. نور هم جریان لري انشاءالله. دغه کمیټه وایي ګڼ شمېر کسان د کار کولو په موخه د کابل ښاروالۍ ته معرفي کړي تر څو د کار زمینه ورته برابره شي. کوم سوالګر دلته چې موږ راوړو موږ د دې دپاره دا خلک راټولو چې دا معلوم کو چې مستحق څوک دي، حرفوي څوک دي، سازماندهي څوک دي، دا موږ معلوم کو. د دې د جملې څخه بیا ځینې داسې خلک راځي د موږ سره چې هغه ځوانان دي او په سرت باندې هم جوړ دي نو هغه موږ ښاروالۍ ریاست ته معرفي کوو د کار دپاره چې هغه بیا د کار زمینه ورته برابروي. او په نور داسې کسان راځي چې هغه بیا معیوب دي، پښه یې پرېږده، لاس یې پرېږدي، سترګو باندې نه ویني، ړوند دی، هغه کسان بیا موږ شهدا او معلولینو وزارت ته معرفي کوو. او نور کوم چې دا کشنیان دي، کم عمره خلک دي، د 15 کاله څخه کم عمره خلک، هغه موږ کار امور اجتماعي ته معرفي کوو چې هلته هغه بیا مدرسې ته، شمسیه مدرسې ته وړي. د سوالګرو د کمیټې د ثبت یو تن مسئول وایي هره ورځ تر 200 پورې سوالګر کسان راجستر کوي. ما حد اوسط روزانه 1.5 الی 200 نفر اینجا ثبت میکنیم. بار اول که اینجا ما ثبت میکنیم بعدا روان میکنیم به بخش بایومتریک و افراد اشخاصی که متکرر هستند اونها را جدا میکنیم و افرادی که مستحق هستند یا ما یک فرم داریم تحت یک کمیته اینجا بررسی میشه، بعدا ما لیست را روان میکنیم به سر میاشت افراد مستحق شه. البته اینجا یک چیزی مستحق احتمالی هسته، بعدا سر میاشت به خانه از یا به سروی میروند اونجا و مستحق دقیق و از طرف سر میاشت صورت میگیره. په راټولو شوو سوالګرو کې ډېری ماشومان دي خو دلایل بېلابېل وړاندې کوي. یو تن له دغه ماشومانو څخه وایي چې د ورځې تر 100 افغانۍ پورې کار کوي خو موضوع دلته ډېری د مجبوریت په اساس بلکې د عادت له مخې دغه کار کوي. 4 ورونه دي، یو خور او سبا 9 بجې راځم سبت اول ته او 80 روپۍ یا 10 روپۍ کار کوم. ساعت 10:30 یا 10 میامدم روز 100 اینجا. یو بل تن چې د عبدالسلام نومیږي دوهم ځل دی چې د سوالګرو د کمیټې له لوري نیول کیږي. هغه د کار کولو د زمینې برابرول غواړي. والا صاحب بوتل جمع میکردم آوردن ما را گرفتار شدن ما کدام خاص نیست دیگه، یک چیزی گفته نمیتونیم. اولا ما را آورده بودن بایومتریک شدیم پس رفتیم، اما اینا با ما گفته بودن گدایگری نکنی
ما که گدایگری خاص نیستیم بگوییم مسلک واقعا گدایگر هستیم. یگان وقتی یک عشر زکات و دیگه چیزا که میشه شناخته می باشن به حساب برمه میتن. ما تشکر میکنیم میگیریم. عبدالسلام وايي بېلابېلو هیوادونو ته یې سفرونه کړي او په 9 ژبو خبرې کولی شي. I maybe find some bread, not tell them someone help me 10 rupees. That is not good for me because after I say going to same small children, I am taking something maybe in doing one solution, one planning. Pardonnez-moi, monsieur, je veux pas, je comprends pas. Ils sont amenés ici, ils sont apportés là. Il est demandé que pourquoi vous êtes faire ça. Pour le moment, je ne comprends pas. Je n'ai pas de travail. Il n'a pas de petit boulot. سوالګر د هیواد په بېلابېلو ولایتونو کې دي چې یو شمېر یې اړمن او ګڼ شمېر یې په حرفوي ډول دغه کړنه ترسره کوي.